موسستا خلق په دغه وطن باندې څوک چې د دې وطن سودو کوي څوک چې دا وطن خرڅوي په وطن سخته راغلی دو دغه وطن یو تاریخ لیکل شي خو خالي و دغه خلک ولیکل شي چې چا په دغه وطن په لاس سخته رزنانګ وکړو چمتو یې تکړه یې ټارګټ کیلرونو ورکوي له دغه خو ظالمونو وبوسي خپل شهیدونو ګټي خپله خوره وګټي ډېره بې ادبي ما زه د چا بې قدري نه کوم هیڅ کله نه کوو د دې وطن مشر هو سپین ږیری هو ملک هو ملو هو چې هر څوک ته دا زموږ د وطن دی زه کله بې قدري نه کوو خو دا یوه چار بیا وشوه موږ ټول دغه کښې ځانونه ټیټ ورته ښکارېږي د دغه خورې بربدوونکي خلق ته د دغه خورې قاتل خلق ته موږ دومره پګړې ورپه سر کړلې چې خورې جوړوونکی خلق پکښې داس وش کړلی چې لکه لوی ګناه کوي د بله خوره دا یو کاروباري جنګ دی د توت د کور سامانونه خرڅ کړل بیا یا نه یې پوی دا خبره زه بیا کوم خلک چې موږ قربانۍ ورکړې دي قربانۍ هغه وي چې یوه سړي ته ضرورت وي ته په خپل شوق شای ورکوي تو سره زور شوی دی جبر شوی دی قرباني د نه ده ورکړې لوی کاروبار د تو په وینې په ایش کې د تو په ورکول په دغه شوی دی هغه فوج چې مخ یې دال خوړه اوس بوفې خوري یو کاروباري جنګ دی موږ ساده خلک د دنیا د مختلفې پروپیګنډې د علمي نه بېخبره خلک د دغه خلکو په دوې درې کیسې وغولېدلي غلط شوي کله ویل چې تاسو ډېر پیاوړي یې کشمیر هم نیولی دی عام کړي دي دام کړي سړی امیر خپل میرلي میرانشاه خپل ماکین لا دا نشي ګټلی کشمیر خو بې زمین نه ډېره لرې کیسې دي میر په خپله خوره خپل کور ته نشي ننوتی ټارګټ کیلینګ خلاف یو اواز او یو مزاحمت درانول دي او ټارګټ کیلینګ د یوه کلي د بل چا مسله نه دو دا د ټول نارت وزیرستان مسله دو چې کوم مرګینه کېږي دا چې کوم ټارګټ کیلینګ کېږي دغه ریاست ته څه فایده دو دا خبره ډېره په غور وروي بدامني جوړه کو بیا د امن په نامه باندې روشي لوټ مار وکړو قبضې وکړو او یو غټ کاروبار وکړي بدامني څوک جوړه کړي بدامني جوړوونکي خلک ته ټریننګ څوک ورکوي دا ټول د کرنلونه جرنلونه باید نه یې شي چې دا موږ ورکړي دي خو بیا نن یو ور بدامني جوړه کړي د امن په نامه باندې چې زه امن ته رسو موږ چې څه کورینه یورینه بیا هغه پسې لوټ کړي ملګري دغه ریاستي ادارې فوج کاروبار په مختلفه طریقې کړی دی د تو په وطن اول کاروبار یې دا وکړو چې دولته یې د دنیا نه د کولیشن فنډ په نامه باندې په عربینه ډالر یوړل د ریهیبلیټیشن په نامه باندې په عربینه ډالر وخستی دي د دهشتګردۍ د مخالفت په نامه باندې په عربینه ډالر وختل دا د انټرنیشنل کاروبار و بیا د په لوکل سطح کاروباري نه دي یو سړی لا پته کو ورکې کو چې ورکې کو ډېره بې ادبي ما په کلي کښې یو سړی ورته کښېنولی وي هغه ورته یې چې 4 لکه روپۍ وکړه چې ملاقات یې وکړو پاکښې 2-3 د کارنیل وي یو نیم 2 د ده وي دا یې بل کاروبار دی چې دولت یې په څو باندې کوي بیا درته یې چې دومره روپۍ وروړه دا زه درته خلوص که دا یو بل کاروبار دی دغه وطن د غرینه لرګي خرڅوي دا یې بل کاروبار دی په دا جنګي نقشه چې ته کومې فایدې موندلې یاد درته وښایو قبضه گردی کوي وطنونه نسي ځایونه نسي سیاحي مقامات لکه په تیراک شی چې ونیول لکه په سوات شی چې نیولي دي لکه په شاول شی چې نیولي دي لکه ویس چې په زیارت شی نسي قبضه گردی یو بل کاروبار دی د ده ملګري سرکاري بلډینګونه نسي ډېر سکولونه کالجونه یې تر اوسه پورې نیولي دي د ده بل کاروبار مدنیات نسي په نارت وزیرستان نن هم په پاکستان کښې د ګیس تر ټولې غټه اډه وتلې دو د نارت وزیرستان خلک نه دی خبر پیپینه یې پنجاب ته تېر شول ده ورته فیکټري دي یا پیچلوي بوریا محمد خیل کاپر او ګولډ سره زر ډاکټر عاصم یوسفزی پی ایچ ډي په دغې بوریا محمد خیل کړی دو په یوټیوب باندې یې لیکچر پروت دی هغه یایي چې دومره روپۍ پسې پروته دو 20 تریلیونه روپۍ پسې پروته دو چې د پاکستان 100 پوله بجټ چې څومره اضافه دا ټول پیره کوي دا ټول لیکونه په سره ورځ باندې وړي داسې ویایې چې که د موږ وطن غینه د مړه مول دی داسې وړي هر علاقه ته زه بیا دا خبره کوم هر علاقه ته خدای پاک په هغې علاقې پنډوین کې خلکو د پوره څه ورکړي دي
پنجاب ته یې غنم ورکړي دي، سند ته یې کویلا ورکړي دي، عربیون ته یې پټرول ورکړي دي. میشتانه خدای په دا غرینه چې څه یې شي دي هر شی درنه روان دي. ځنګلي نانسي په دغه نومه باندې یو یې بدامني پیدا کړه، د امن په نومه باندې د شاول چلغوزې ونیولې. داسې څاڅه د ټول پښتنو وطن کوبل خیل نه پښتنه وکړي، د زوني خیل او د بکا خیل نه پښتنه وکړي چې خپل غیټې چې کومې چلغوزې دي ځنغوزی دی څرنګه یې راوړي. په دا درادم خیل شه یو کان چې کینده د کړیلې دا باندې لاس لکه روپۍ د میاشتې خالي ناینډیو تدریمي کور تدریمي. دا بټاخوري د جنګ په نومه باندې چې کوم دلته جنګ جوړ شو بیا امن جوړوو چې میر امن جوړوي په دا کښې څومره ګټه وکړلې. ګر د NLC په نومه باندې یو بل کاروبار شریک کړی دی په دا ګټینه چې کوم دي په ډیورنډ لاین باندې. په دا درته کښېنوستل هغه خلک چې په ډیورنډ لاین ګټینه باندې کاروبار و د هغه نه پته واخیستی چې په یو ټرک باندې دلته 10 لکه روپۍ دا واخیستې شي. د FW په نومه باندې یوه بله د کاروبار اداره دلته ګرځي، امیر مارکیټونه اول لاند کړو بیا هر وشي چې امیر یې ټیکا دو ټیکې په نومه باندې دنیا نه روپۍ راوړي بل شی جوړ کړو. د دوی 30 اربه ډالره د خالي د امریکې نه واخیستي دي د ملټري ایډ په نومه باندې 10 اربه ډالر په عالمي منډۍ کښې دغه کاروبار ورته میلاو شوي دي. په اربینه ډالر یې په دغه جنګ باندې د ځون قرضې معاف کړي دي. دا کاروبار روان دی چې میسنګ پرسن کېږي، ټارګېټ کیلینګ کېږي. که د ټارګېټ کیلینګ دور نه وای خو یو جج بیا فیصله کړلی شوله، یو عدالت فیصله کړلی شوله، یو پولیس تونې و FIR کړلی شو. خو دا د دغې ټارګېټ کیلینګ او میسنګ پرسنز په هره علاقه کښې روان وي. د پولیس هم هم ډارېږي چې که FIR وکړه سبا مې ویرني، جج هم ډارېږي، بل هم ډارېږي، لهذا یوه قبضه ګردي روانه وي. هره کاړې چې سره روخلې میز توش بدیږي او دیر د جوړېږي. تو څه وکړسته دا څو میاشتې اول چې یو ریپورټ روغی چې جنرال اختر عبدالرحمن چې کتوب یې پې لیکلی دی چې خاموش مجاهد چې دغې په هغه وخت چې امریکې کوم فنډینګر لرل ای خپل پرسنل ذاتي اکاونټ جمع کول ځون ته بنګلې پې جوړولې. دا خاموش مجاهد نه، خاموش غال دی ده دا ریپې وړلې. بیا څا د جنرل کیانیغ دی، د مشرف دی، راحیل شریف دی او بیا تر اوسه پورې د پاپا جونز پیزا او د دغه کاروباري نه پره دا خلک په خپل اکاونټ ښه جوړ کړي دي. میریایي چې د پښتنو وینه ډېره بې قدره دو، بې قیمته دو. نه دو بې قیمته، قیمت یې خالي بل وخلي. تو په وینه باندې ډېر لوی کاروبار لګیا دی. ځینې خلک یې چې ټارګېټ کیلینګ دغه ادارې ته څه پیدا دو، د میسنګ پرسن څه پیدا دو، د بام څه پیدا دو. خو چې په دا خوره باندې دا شاین راون وي خو یې شور سړی او سام سړی وولي چې څوک په مدنیات پوهېږي، څوک یو د خال کې د رچګولې سړي نه وي. ولې هغه سړی زر کې ویرني در دی چې څوک قومي نه رچګوي. دا ډول یې دی چې دا رچکې د مو کاروبارو بند شي. دغه چې میز ته د غدار نه یایي هر وخت ورته یې چې دغه ظالمونه میر وفادار کله نه یي، غدارونه یې دغه نه. خو غدار ځکه ورته یایي چې د په کاروبار ښه فرق رسي. د په کاروبار باندې زه په یوه ملاقات نه ورسره خوشحالېږم، په دا کیسې نه ورسره کو، په خپله خوره باندې کمپرومایز نه کوي. په پنجاب کښې ډېره بې ادبي وه چې مرغۍ مړه شي، چې ځناور مړ شي، په دا باندې په میډیا کښې خبر شته. خو د تو د سړی د سړی سړی دی چې مړ شي دا میډیا کوریج نه کېدر. دا خلکو بیانونه نه شیرو. دا حکومتي وزیر اعظمون که څوک روسي د میډیا هغه یو حال دی. دا یوه خبره رښتیا نه خو د مطلب دو و چې والیبال لګیا و بیا په صحیح سره ایښی و. بیا چې یوه ګول وکړه هغه چې چا طرف خلک و هغه وخندل، خواشول شول، څپړې یې وولې خو په څه ووژړل. چې بل ګول وکړه هغې پلویونې څپړې وولې، خوشحالي منع کړه خو په څه وژړل. رښتیا خبره نه دی، مطلب دو چې په څه نه چا پوښتنه وکړه چې په یوه خو ته خوښ شه په دواړه ډوډۍ ده ورته ویلي وي چې څوک یې وګټي الله مو ولته ورکه د یوه قومات روځي که د بل میشته ووایي چې که دغه قومات روغی هر څه ورسم شي، که دغه قومات روغی که څه شي، که باج ولرې شه، که پوځي و، که طالب روغی سړی چې څوک روځي په تو کاروبار لګیا دی. تو ته یوه منصبه جوړه شوې دو، تو ته یوه پالیسي جوړه شوې دو. تو نه پرېږدي دا ټول چې څومره څه روځي څه دا د هغې پالیسۍ مختلفې موړې دي چې دا دولت تکشف ده، دا دولت تکشف ده، دا دولت تکشف ده. دا د میرتو د غلطولو اسباب دي. هېڅ چې په یوه کیسه کښې غلط نه شي چې په کلي علاقه کښې چاته هم نسو راتېږي ټول پرې بدلېږي سیر نه سي.
ټول په اتفاق شسته ورته غونډه کیسې وروي خو کوي هغه چې د وطن په پیدا شوي د ظلم او د جبر نظام نسکورول د ظلم او د جبر نظام لرې کول پالیسي ختم کول دا که څوک په اسلام چې کسي علما نوستي ولویایي چې د دغه حمایت صحیح دی که مخالفت نه چې څومره زر کې د دغه مخالفت کړی شي دا روغه خبره ده دا په پښتو کښې غیرت دی چې د ظلم د جبر مخالفت وکړي دا د دنیا په هر روایات شي دروغه کیسه ده د دنیا د مختلف قومونه دي تاریخ صرف د هغه قومینې دی چې چا پیاوړتوب کړی ده تاریخ د هغه قومینې نشته دی چې څوک بننګي وکړي په دا وختونه کښې که نور هېڅ نشي کولی کم سے کم د قوم او د وطن په نومه باندې د خپل مظلومې خلک په نومه باندې که پنځه سړي کښېنستل شپېږم جوړېږه لسم جوړېږه شلم جوړېږه او دومره غټ لښکر جوړوه چې په دا خوره باندې ظالم ته د پښې د پښې شولې زوی نه چې مینده وایي اوس ستا هغه خلک په دغه وطن باندې څوک چې د دغې وطن سودو کوي څوک چې دا وطن خرڅوي په وطن سخته راغلی ده دغه وطن یو تاریخ لیکه شي خو خالي و د هغه خلکو ولیکه شي چې چا په دغه وطن په لاس سخته رزنانګ وکړه چمتو یې تکړه یې ټارګېټ کیلرونه ورکوي له دغه خو ظالمونو وبوسي خپل شهیدونو ګټي خپله خوره وګټي